میدان وردګ چې ډیری کسان یې د مڼو باغونه لري او په کلني ډول په زرګونه ټنه مڼې تولیدوي، بڼوالان یې د سړو خونو له نشتون شکایت کوي. تازه دلته میدان ښار کې د تازه میوو یوه سړه خونه چې د 1500 میټریک ټنه مڼو وړتیا لري د بیا رغونې وروسته په قرارداد ورکړل شوه. سدخانه چې د 1500 ټنه ظرفیت لري او موږ د سدخانه د میاشتې په قرارداد په 5500 افغاني قرارداد باندې ورکړي او تجاران هم دا غوښتنه ځینې لرو چې زموږ سره نور هم همکاري وکړي او پانګونه وکړي دلته زموږ سره داری داره. از کل دهقانا و باغدارا ما شرایط نگهداری اینجا نداریم، فقط خریداری داریم و صادرات داریم به هندوستان و انشالله به امید خدا کشورهای عربی و ازبکستان و اینها ما صادرات داریم انشالله. د دغه ولایت بزګران هم د یادې سړې خونې بیا فعالیت زیات خوښ دي. وایي سړې خونې د میوو د ساتنې لپاره اړینې دي ترڅو په مناسب وخت بازار ته وړاندې او په ښه قیمت سره وپلورل شي. ډېر ضرور ده، دا خو معلومه خبره ده چې د قانون لپاره یو ډېر د پرمختګ ګام ده، ځکه دې کې د دې وسایل ځای په ځای کیږي. خو ډېره مهمه کار ده د مڼو لپاره، ځکه اوس مڼې ساتل کیږي او د قانون هغه خلک د مڼو روزنه کوي، هغه په ښه قیمت سره خرڅوي شي، ځکه چې سړې خونې د ساتلو لپاره نو دوی ضایعات نه ورکوي. مخکې به ضایعات ډېر و، مڼې به خرابېدلې او ساتل کېدلې نه. اوس چې په موږ باندې د پاکستان سرحد وتړل شو، اوس د موږ باغوانان ټول در بدر دي، مصارف یې پې کړي دي، هر شی یې پې کړي دي، د ساتنې ځای نه لري، نه سړې خونې لري. تنها په سړو خونو کې دا باید ته یو مدیریت لاندې راوستل شي. دا مړې باید ته مدیریت کوي، حکومت ویلي که داسې یوه اتحادیه ورته جوړوي. په میدان وردګو کې چې په کلني ډول زرګونه میټریک ټنه مڼې تولیدوي، دوې معیاري سړې خونې شتون لري چې د 1500 میټریک ټنه مڼو د ذخیرې وړتیا لري. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي کوښښ کوي په راتلونکي کې دې ته ورته نورې معیاري سړې خونې هم ورغوي.